الله بروسو که زماره قسم شګه هغه دوه لکانو دور اورګان دي اجمات ولې دي سر لامبول لټل راځي کلمه غیر نه ورځي او لامبول لټل راځي او قسم دې کول کلمه ورځي نو زوم دغه شی موږ کول پکار دي لامبول له جمعات ته راځي ماته ډېری لکه کار لامبول لذي جمعات ته خو لکه هغه کلمه نه ورځي ته سوچو کنه چې زمونږ د غسل کې کمپاریز زیات زمونږ لکان نه ورځي کمزوري ټول یو خو زمونږ د دې پروګرام مطلب او مقصد دی چې زده کړو دا بار چې مونږ کوو که نه دا نه چې زه یو عالم یم یا مفتي یم مطلب ما له ډېر څه راځي کتابونه کتلي دي که نه کتابونه ګورې لکه اوس که نه ګورې لکه دا دین کې د ځان نه ګورې خبرې نشته څه به وله ګورې حقیقت خبره لازمه نه بالکل بل ګورې او ماشاءالله ښکلي پروګرامونه کوي دا راته ووایه دا ډېرو ته دا پته نه لګي دا اسرائیل کومه پرېخته ده او جبرائیل کومه پرېخته ده دا ماته هم پته نشته نه مې دې کتلي اوس سره دروغ وایم چې لکه دا ته پته نشته حقیقت دی دا ته پته نشته چې چاته پته اسرائیل کومه پرېخته ده او جبرائیل کومه پرېخته ده هم دواړو نه نیم خبر له دا لکه اوس اسان دی خو لکه اوس مازغه کې مې نه راځي مازغه مې اوس بل طرف طریقه نه ته څه وایې لاله ته راته ووایه ته راخوشه که نه دې خوا ته راخوشه که نه ګوره ته زمونږ رول له پتخه ورکې زمونږ دا سټاپ که دا راته ووایه اسرائیل کومه پرېخته ده او جبرائیل کومه پرېخته دا خو مې پړم راشد دا سیریس پروګرام دی ښه او دې روډ ته پته ده سره خو مونږ ګپ ما بم ولګوو دې نه مخکې مې یو پروګرام کې راغلی ډېر اسان دی سوچ وکړه تا نه به ډېر خلک زده کړو اسرائیل کومه پرېخته ده او جبرائیل اسرائیل ساخلی جبرائیل زمونږ په نبیانو باندې دا زما په نسبت الله دې مونږ غلطۍ نه خو دا وخت یو دا الهام جوړ راشي راشه که نه ورور ته ماشاءالله ته تکړې ته راشه او دا سړی تکړی دی راشه اسرائیل چې کوم دی دا ساخلی راشه که نه نو راشه زما ورور کم یو وایي ته کم یې دا راکوي ته څنګه ما دې ورور ته وایم جبرائیل کومه پرېخته ده او اسرائیل کومه پرېخته ده حضرت اسرائیل علیه السلام او جبرائیل علیه السلام هغه جبرائیل علیه السلام چې ده که نه نو هغه ساه والا ته جوړوي ساه اخلي او هغوی خوله چینګوي دا به څنګه نه ته ووایه پرېږده هغه ماکس والا خوله چینګوي ته راشه مشره ته راشه مړه دې خوا راشه ته راشه ووایه جبرائیل امین چې دی که نه نو هغه په پیغمبرانو باندې وحي راړله او اسرائیل علیه السلام چې دی که نه نو هغه ساه اخلي بې زه دې ټولو هلکان ته وایم چې ټول نه سیوا د کور کې که مور پلار ژوندي که نه د هغې قدر عزت کوي زندګي به الله تعالی دوره په سکون دوره مزدره تېرېږي که نه بار خلکو نه دواګانې مه غواړئ بار خپل مور پلار چې کور دي که نه ته په الله भरोسه وکړه زما دې قسمي خبره ته کومه چې د هر څه به یو په لس الله درکړي بل یو خبره کوم ما دا خبره پرون مرګي ته هم وکړه چې شکر لري شکر دا مه وایه چې یو شی ته هغه شکر دی به دا شکر ځان له یو سبق کوي بار شي ګاډي کې ځي موټرسایکل ځي شکر سرمال دولت هر شی الله سیوا کوي شکر ډېر زبردست یو شی دی دا ډېر زیات کول پکار دی ورور ډېره مننه خوشحاله او آباد اوسئ دې نه به خلک زده کړه کوي لکه دا ډېر وروڼو له نه ورځي دا مونږ په دغه ذات بار چې وایم که نه په دغه ته چېرته ځې ما د زړه مینې نه ته ځې ټول ټایم ته تاسو ناست کوم یو دوه تاسوونه کوم خلکو نه او یو دوه کلیپه جوړوم خاصه صحیح دا ډېرو ته پته نشته دا دواړه خلک وایي ګینې څوک ورته جبرائیل وایي څوک ورته اسرائیل علیه السلام خو دا دواړه جدا جدا جی بالکل جدا دا څه وجه ده زموږ نه هېر کمزوري ده دا به کوم ځای زده کړه د عبدالله لار کې زده کوو د الله لار ته ورتله غواړي هلته جومات ته چې تبلیغ والا راشي لږ لږ کښېنئ د الله او د رسول خبره به کړي د بل چا نه ګورې د الله او د رسول خبره به کوي ته مونږ کښېنو نه کښېني اکثر ټول تختی چې ته دې فرشتو چاته پته نشته نو زه وایم چې دا به موږ څنګه زده کوو دا به موږ داسې زده کوو چې دا کار موږ خپل وګڼو تبلیغ کار چې موږ خپل وګڼو دا به دې کې موږ به هر څه زده کوو دا د حتمي نبوت په صدقه باندې موږ ته پاتې دی چې چا چې هم دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله هر زموږ په ذمه دا کار زموږ په ذمه شو که نه نو د دې کار دپاره د الله په لار کې ورتللی دي وخت لګول دي نو بس انشاءالله زما هم اراده ده دا ټول ملګري د اراده وکړي دا د دعوت کار چې دی نو دا خو بس زموږ کار دی نور خو په دنیا هېڅ کار نشته که څوک سکون غواړي نو هم ته دعوت کار له دې ځان رسوي
ته الله کور ته دې ځي د الله او د رسول نه چې لرې شي بس د ډېرو څیزونو ډېره مننه خوشحال ینګ جنریشن زمونږ خو دغه اپیلي ساده سړی ما ساده خبرې ځوانان کم خوا لاړل ځوانان غلط طرف ته روان دي خپل یو دا مشر مې د سان ویم تنظیمونو ورسره دا یو ګپ لګول چې زمونږ ایم پی ای موږ ټول ورځ راپاسو ایم پي ته موږ د نالۍ په حق کړه موږ د کوڅه په حق کړه زمونږ دا ونه چې زمونږ ماشوم خرابېږي زمونږ ماشوم په کومه لار روان دی آیس دي او چرس دي پوډر دي تماچې دي ټوپکې دي دې مخنیوی پکار دی دې مخنیوی پکار دی زمونږ ماشومان 100 لکه زه به ته ووایم چې 75% په غلطه لار روان دي مونږ مطلب چې دا کلمه ویلې ده که نه دې کې مونږ الله تعالی سره وعده او اقرار کړی چې یا الله ستا حکمونه ومنو د پیغمبر اسلام په طریقو باندې به ژوند تېرو که نه دې کې خپل 15 فرض دي خو 15 ته نه وایم چې ټول راته ووایه 2 راته پکې ووایه لومبۍ خو دې معنا دا دې الفاظ صحیح کول فرض دي دې معنا مقصد باندې ځان پوه کول فرض دي دا بل ته رسول فرض دي دې لاندې ژوند تېرول فرض دي او بل مې مضمونه لګو ته 15 لکه بیګا مې کتلې دي خو 15 مې مضمونه و چې لکه دا بل ته رسول او د ژوند لاندې تېرولو محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی